السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هفتې چې کومې ورځې دي د دې د برکتونو د دې فضیلتونه تاسو ته به زه بیانوم. انشاءالله د هرې ورځې په فضیلت باندې به یو ویډیو جوړوم او د دې ورځو فضیلت چې تاسو وګورئ تاسو به حیران پاتې شئ چې الله رب العزت د دې ورځې په عبادت خو عبادت چې کوم د حدیثونو ثابت دي چې په کوم وخت کې کیږي همغه وخت کې پکار دی. نو تاسو به زما هر ویډیو په غور سره ګورئ. دوستانو دا کوم چې شپږ ورځې دي الله رب العزت د ځمکې اسمانونه دا په شپږ ورځو کې پیدا کړي دي. الله رب العزت مخلوق ابتدا چې کومه ده دا د اتوار د ورځې نه کړې ده، نو ځمکه یې د اتوار او د پیر په ورځ پیدا کړې ده. غرونه، ونې، میوې، فصلونه، ځناور دا د منګل او د بت په ورځ پیدا کړي دي او اسمانونه چې کوم دي دا د جمعرات او د جمعې په ورځ باندې پیدا کړي دي. نو دا د اتوار ورځ چې کوم ده دینه د تخلیق ابتدا الله کړی ده. الله د خپل مخلوق د پیدا کولو ابتدا چې کوم ده دا د اتوار د ورځې نه کړی ده. نو دا ډیر برکت والا ورځ ده. نو لاول خوب د دې ورځې روزه نیول چې دا ډیر برکت والا ده. بل دا کار دی چې په دې ورځ باندې زه تاسو ته چې کوم حدیثونه کوم عمل وښیم هغه عمل تاسو وکئ نو آخرت کې خو به اجر ویم، خو تاسو له به الله د هغې اجر په دنیا کې هم درکوي. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د اتوار په ورځ باندې 4 رکعات نفل وکړي نو الله رب عزت به هغه له څومره اجر ورکوي چې په دې دنیا کې چې څومره عیسایان ښځې او نر دي دومره د دوی د شمار مطابق به الله دله ثواب ورکوي او یو به الله د یو پیغمبر ثواب دله ورکوي او د حج او د عمرې قبول شوي حج او د عمرې ثواب به هم ورکوي. صرف د اتوار په ورځ باندې د 4 رکعاتو نفلو دا خبره ده او د هر رکعت په بدله باندې به الله رب العزت د 1000 منځونه ثواب ورکوي او د هر لفظ دا چې په دې منځ کې کم لفظونه ادا کړي الله رب عزت به د هر لفظ په بدله کې یو خار ورته ورکوي په جنت کې. او حضرت علی کرم الله وجهه روایت بل دی چې څوک د اتوار په ورځ د ماسپښین مونځ چې کله ختم کړي دا ماسپښین مونځ چې مکمل ختم کړي اخري 2 رکعات سنت هم وکړي او د هغې نه پس 4 رکعات نفل وکړي او د هغې نفلو نه پس درود شریف ووایي او د هغې نه پس د الله نه د خپل حاجت دپاره څه قسمه سوال هم وکړي، الله نه څه سوال هم وکړي، د ده په زړه چې څه حاجت دي څه ارماني انشاءالله العزیز الله رب العزت به د ده دغه حاجت خامخا پوره کوي. نو دوستانو دا د اتوار د ورځې د فضیلت باره کې یو مختصر یو څو خبرې وې تاسو ته ما وکړې. الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.